د مهمو خبرونو سرټکی. د چین په کوربه‌توب د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو پیل. د روسیې د نړیوال امنیتي فورم په مقدماتي غونډه کې د افغان سفیر ګډون. د اوبو او انرژۍ وزارت له استازو سره د قزاقستاني سفیر کتنه. او د امریکا د ولسمشر لخوا منځني ختیځ کې د جګړې د پای ته رسولو پریکړه. د واک ټلویزیون رڼو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن چهارشنبه د وري 12 اوس هم بشپړ خبرونه. سرچینو رسنیو ته ویلي چې له پاکستان سره د سولې خبرو په موخه د اسلامي امارت 15 کسیز پلاوی تر راتلونکو 2 ساعتونو د چین په لور خوځېږي. په دغه پلاوي کې د بهرنیو چارو وزارت استازي محب الله وثیق او عبدالحی قانت، د کورنیو چارو وزارت استازی عارف الله، د دفاع وزارت استازی روح الله عمر او د استخباراتو لوی ریاست استازی یحیی تکل شامل دي. له پاکستان سره د سولې خبرې د چین په کوربه‌توب په اورمیچی ښار کې کیږي. په مسکو کې د افغانستان سفیر مولوي ګل حسن د روسیې د نړیوال امنیتي فورم په مقدماتي غونډه کې ګډون کړی دی. په دې غونډه کې د بېلابېلو هیوادونو سفیرانو او استازو ته د راتلونکي فورم د بحثونو په اړه لومړني معلومات وړاندې شوي دي. ټاکل شوي چې یاد فورم به د مې له 26 تر 28 ترسره شي او پکې به د نړیوال امنیت، سیمه ییزو همکاریو او مهمو سیاسي موضوعاتو په اړه خبرې وشي. د ننګرهار د اطلاعاتو امیر صدیق الله قریشي وایي چې له تورخم فرضي کرښې څخه په کډو بار لارۍ بیرته هیواد ته راستنیږي او ټول افغان کډوال کولی شي چې په ډاډه زړه هیواد ته راستنه شي. نوموړي زیاته کړې چې د افغانستان حکومت د کډوالو د راستنېدونکو لپاره بشپړ چمتووالی لري. نوموړي ویلي چې راستنېدونکي کډوال په منظم ډول خپلو ولایتونو ته لیږدول کیږي. د هغه په وینا حکومت د لاریو کرایه ورکوي او له کډوالو کورنیو سره یوه اندازه نغدي مرسته هم کوي څو د دوی لومړنۍ اړتیاوې پوره شي. د اوبو او انرژۍ وزارت د اوبو معین مجیب الرحمن عمر اخوندزاده په کابل کې د قزاقستان له سفیر گازیز اکباسوف سره کتلي دي. سرچینې ویلي چې په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوبو او انرژۍ په برخو کې د ګډو همکاریو پر پراختیا خبرې شوې دي. اخوندزاده د اوبو د سرچینو د مدیریت، د انرژۍ د پراختیا او د بهرنۍ پانګونې د اسانتیاوو لپاره د چمتووالي ډاډ ورکړی. د قزاقستان سفیر هم په افغانستان کې د اوبو او انرژۍ اړوند پروژو کې د پانګونې لیوالتیا ښودلي او د عملي او تخنیکي همکاریو ډاډ یې څرګند کړ. کونړ کې د ډیورنډ فرضي کرښې ته نږدې سیمو کې د پاکستاني ځواکونو د توغندیزو بریدونو له امله زرګونه کورنۍ بېځایه شوي او ګڼ خلک له جدي رواني ستونزو سره مخ شوي دي. ځایي اوسیدونکو ویلي د پرلپسې بریدونو له امله یې کورونه، مالونه او شتمنۍ زیانمنې شوي او نورو سیمو ته کډه شوي دي. د معلوماتو له مخې وروستیو بریدونو کرنیزو ځمکو ته او باغونو ته زیان اړولی دی. د کونړ د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي چې د پاکستاني پوځي رژیم د توغندیزو بریدونو له امله د ډیورنډ فرضي کرښې تر څیرمه سیمو 9000 کورنۍ بېځایه شوي دي. کندز ولایت کې پر طبي وسایلو سنبال د انتاني ناروغیو 50 بستریز روغتون پرانیستل شو. د یاد ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد الله حکمت ویلي چې د انتاني ناروغیو دغه 50 بستریز روغتون د عامې روغتیا وزارت له لوري جوړ شوی چې د شمالي زون په کچه به په وړیا ډول روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. نوموړي زیاته کړې چې د یاد ولایت په ځینو ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه جوړ شوي او د ځینو نورو د جوړولو چارې روانې دي. له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي اداره وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د ورښتونو له امله په رامنځته شویو پیښو کې 6 کسان مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. دغه مرګ ژوبله د سیلابونو، غره ښویېدو او تندر پرېوتو له امله رامنځته شوې ده. له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې ویاند محمد یوسف حماد وایي چې
په یاده موده کې د مرګ ژوبلې ترڅنګ 533 کورونه هم تخریب شوي او په ټولیزه توګه 1042 کورنۍ زیانمنې شوي دي. نوموړی وایي دغه راز 1123 جریبه کرنیزه ځمکه 14 دوکانونه ویجاړ شوي دي. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې تیر کال 8440 بهرنیو وګړو د بندرونو او هوایي ډګرونو له لارې افغانستان ته تګ راتګ کړی دی. د دې ادارې په وینا له دې ډلې 728 میرمنو په ګډون 14286 تنه افغانستان ته راغلي او 158 میرمنو په ګډون 1198 کسان بیرته تللي. د دې ادارې په وینا له دې ډلې 2398 تنو د تاریخي سیمو د لیدلو او ګرځندویۍ لپاره او پاتې نور د زده کړو او کار په موخه افغانستان ته سفر کړی دی. د دې ادارې د ثبت شویو ارقامو پر بنسټ تر ټولو زیات بهرني وګړي د نیمروز له بندر، د هرات هوایي ډګر او بندرونو، د تورخم اقینې او حیرتان بندرونو او د بلخ هوایي ډګر له لارې هیواد ته راغلي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ کچه لوړه شوې ده. د دغه وزارت ویان اخوندزاده عبدالسلام جواد وایي چې تیر کال له ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغیزستان څخه د افغانستان د وارداتو ارزښت شاوخوا 2.3 میلیارده ډالره و چې د وړم کال په پرتله 40 سلنه زیاتوالی ښیي. نوموړی وایي دغو هیوادونو ته د افغانستان د صادراتو کچه اووه سلنه زیاته شوې ده. د هغه د معلوماتو له مخې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ کچې لا زیاتېدو هڅې روانې دي. د معلوماتو او مخابراتي ټکنالوژۍ وزارت رسنیو ته ویلي چې په لوګر کې 11 مخابراتي انتنونه فعال شوي دي چې له مخې د ولایت شاوخوا 90 سلنه سیمې تر پوښښ لاندې راغلي دي. اوس مهال په دغه ولایت کې 107 انتنونه فعال دي چې ډیری انټرنیټي او مکالماتي خدمتونه وړاندې کوي. د ناروې د کډوالو شورا د هغو افغان کډوالو لپاره د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې چې په ایران کې د جګړې له پیل راهیسې بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. په سیمه کې د دې شورا مشر محمد شفیق پویل ویلي چې د جګړې له پیل راهیسې شاوخوا 28,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. هغه د سې شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې ډیری دغه کډوال خپله شتمني په ایران کې پریښي او په خالي لاس بیرته هیواد ته راګرځېدلي دي. د هغه په وینا دغه کډوال سرپناه، پاک اوبه او د ژوند نور اساسي خدمتونو ته جدي اړتیا لري. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن د هیواد په 33 ولایتونو کې د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. په یادو ولایتونو کې هرات، فراه، نیمروز، هلمند، بادغیس، فاریاب، غور، دایکنډي، اردګان، کندهار، زابل، پکتیکا، غزني، میدان وردګ، بامیان، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنگان، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان او فراه شامل دي. د خبرتیا له مخې د باران اندازه په بېلابېلو سیمو کې له 10 تر 50 میلي مترو پورې اټکل شوې ده. همدارنګه ویل شوي چې په لویدیځو، سویلي او سویل ختیځو ولایتونو کې د تیزو بادونو د لګېدو احتمال هم شته چې چټکتیا یې له 50 څخه تر 95 کیلومتره په ساعت کې اټکل شوې ده. د عافیې صدیقې وکیل کلایو سمیت پر ایکس د یوه کس په ځواب کې ویلي چې د راپورونو له مخې CIA د هغه په بدل کې پاکستان ته $55,000 ورکړي دي. سمیت دغه کار شرمونکی بللی او زیاته کړې ده چې دغه قضیه د عافیې د شکنجې له ماشومانو سره د ناوړه چلند او د شیدې خوړونکي ماشوم سلیمان د مړینې لامل شوه. له هیواده بهر دا چې اسوسییټډ خبري آژانس راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکا به په راتلونکو 2 یا 3 اونیو کې خپل پوځي عملیات پای ته ورسوي او د هرمز تنګي د خلاصون مسؤلیت به هغو هیوادونو ته پرېږدي چې ترې ګټه اخلي. هغه پر متحدینو نیوکه کړې چې کافي ملاتړ یې نه دی کړی او زیاته کړې ده چې خپل تیل خپله پیدا کړی. سپینه ماڼۍ وایي ټرمپ به د جګړې په اړه چهارشنبې په ماښام ولس ته وینا وکړي. د امریکا د متحده ایالتونو د مرکزي قمندانۍ یا سنتکام ویاند ویلي چې په منځني ختیځ کې د بریدونو له پیل راهیسې تر اوسه 348 امریکایي سرتیري ټپیان شوي دي چې له دې ډلې د 6 کسانو ټپونه جدي بلل شوي دي. د سنتکام د وروستي راپور له مخې چې د وری میاشتې په 9 نیټه د جمعې په ورځ خپور شوی د ټپیانو شمیر یوازې په تیرو 5 ورځو کې 15 کسانو ته لوړ شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې له ټولو ټپیانو څخه 315 تنه بیرته خپلو دندو ته ستانه شوي دي.
او وروستی خبر مو هم دا چې د روسیې د دفاع وزارت ویلي چې یوه پوځي ان-26 الوتکه په کریمیا ټاپو کې له یوه غره سره د ټکر له امله غورځېدلې چې په کې سپاره 29 تنه مړه شوي دي. د رویټرز د راپور له مخې په مړو شویو کې 23 تنه مسافر او 6 تنه د الوتکې عملي غړي شامل دي. لومړنیو ارزونو کې ویل شوي چې ښایي تخنیکي ستونزه د دې پیښې لامل شوې وي. له متیو مو مننه. وروستي او مهم خبرونه مو همدومره وو.